سرکشي و بغاوت و مخالفت. لله الحمد په امارت کې دا شی نشته. د اسلامي امارت ټول اعضا له امیر المؤمنین حفظه الله نه نیولې به تر یو عادي طالبه پورې دا ټول یو لاس یو اخلو. د کې هیڅ مشکل نشته، هیڅوک چا سره څه دغه نه لري. او کومې فیصلې چې له مشرتابه نه کېږي موږ دې ته لبیک کړي او موږ د هغو اطاعت کوو، د هغو اوامر خپل باندې ځان باندې واجب بولو، ځکه موږ له امیر سره بیعت کړی په دې لار باندې که دا موږ ته خوښ یې که ناخوښ. او په دې اختلاف کې امریکایانو په میلیونونو ډالر مصرف کړل په دې 20 کالو کې تر څو طالبانو منځ کې د امارت منځ کې درز واچوي، خو لله الحمد کامیابه نشو. یو راز د موفقیت د کامیابی د اسلامي امارت همدغه دی چې اسلامي امارت یو واحد صف لري، بس هیڅوک اختلاف نه کوي، هیڅوک بغاوت نه کوي، هیڅوک مشکل نه جوړوي.